یو دوه کلمې دي الله ته ډېرې خوښې دي او په ژبه ډېرې سپکې دي او ثقیلتان فی المیزان په تله کې به ډېرې درنې ښې دي وی تله به ډېره درنۍ تله به ډېره درنۍ صحابو ته وفرمیل وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وی ثقیلتان فی المیزان دا د نبی علیہ السلام د خولې الفاظ دي خفیفتان علی اللسان خو ثقیلتان فی المیزان وی په ژبه ډېرې اسانې دي سړی زر وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خو وی ثقیلتان فی المیزان په تله کې به ډېر وزني په ژبه اسانې دي خو په تله کې به ډېر درنې خیږي علما وایي څوک چې د ورځې سل پیرې دا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله به یې هغه تله درنه کړي دا به تله درنوي دا په تله کې ډېرې وزندارې دي ډېر طول به یې ثقیلتان فی المیزان چې تلې ته یې مخامخ کړي نو بیا ډېرې درنې دي په ژبه ډېرې سپکې دي خو په تله کې به ډېرې درنې وی دا چې څوک وایي د ده به الله د نیکو تله درنې انشاءالله د نیکو تله به د دې سړي درنېږي چې څوک دا ډېرې ډېرې وایي تله د نیکو به درنۍ قیامت ځان ته یاد ساتو قیامت ځان ته یاد ساتو مسلمان ته نفع ورکو مسلمان ته دوکه نه ورکو نن د ناکامۍ وجه چې د هر سړی په دوکه کې پروت دی تاسو دې بازار ته وځئ وګورئ ادنا چې دا ګاډو والا سبزیانې چې خرڅوي تاسې دې له ورشئ غټ ټماټر به یې د پاسه کړي او لاندې به یې واړه ټماټر ایښي په 200 روپۍ کیلو چې ګاک وله راشي وي دا خو ډېر ښکلي ټماټر مې وموندل وی رای کماله دی ورته د لاندې نه تل اړمه کړي نو د لاندې کچ کچ پراته او هغه ورته ورکړي نبی علیه السلام فرمایي من غش فلیس منا چا چې دوکه وکړله دا زمانه نه دی دا زمانه نه دی دا د کس دوکه کو هغه دا بار ولیدل او ده ورله ورکړل دا دنده دا زمانه نه دی دی د خپل نسبت ماته نه کوي نن د ادنا نه اعلی پورې هر سړی په دې دوکه کې دی بل سړی به رسوي بل سړی به رسوي بس سړی به دوکه کې هغه چې بیا وایي دا خو هغه ټماټر نه دی ما چې کوم اغوست نو ما ته وایي مولوي صاحب دا زمانه خرڅېږي نه که نه زه ورته هم زه یې درته طریقه ښیم که نه دا غټ غټ جدا کېده او دا واړه واړه جدا کېده ته په 200 کیلو خرڅوئ دا غټ په 250 کیلو خرڅوه او دا واړه په 1.5 کیلو خرڅوه نو که څوک دا علي او که دا علي نو چې ته د غټو نه په 2.5 کیلو خرڅه کړې او په 1.5 د وړو نه خرڅه کړې نو دواړه بیا برابر شو که نه شو او د ایمان ګټه دې م وکړله دغه سودا دې وکړله خو د ایمان دې پکې وبایلو ایمان دوکه دې وکړله نبی علیه السلام وایي ما نه نه دی ما نه نه دی څومره دروغ خلک وي نبی علیه السلام وایي مومن نه زنا کېدی شي ګناهونه ترې کېدی خو دروغ مومن نشي وی دروغ به مومن نه وي چې مومن وي دی به دروغ نه وي دی به دروغ نه وي نن ورشئ د دروغو څه حال دی د دوکو څه حال دی ورشئ کم سړی خپل حق پورا ادا کوي کم سړی حق پورا ادا کوي هر سړی د بل حق پې راوړي او خپل حق پورا علي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله تعالی د انصاف ولګوي